د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. عبدالله ته نږدې یوې سرچینې بي بي سي ته ویلي د خبرو په پایله کې هوکړه شوې چې د کورنیو چارو وزارت به پر عبدالله او دفاع وزارت پر ولسمشر غني پورې تړاو لري. مایک پمپو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو پر افغان چارواکو غږ کړی و چې له ایران سره پر ګډه پوله د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي. اشرف غني د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی پلاوی دی د خپلې څېړنې او ارزونې پایلې ولسمشر ته وړاندې کړي. ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه د طالبانو 1000 بندیان خوشي کړي دي. دوستم د پژواک پر لیکه سروي یو 90 سلنه ګډونوال وایي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي معامله کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې له ورکولو سره موافق نه دي. کندهار د کندهار والی حیات الله حیات په کرونا وایرس اخته شوی دی. کرونا په افغانستان کې 4033 کسان په کرونا اخته، 115 مړه او 502 کسان بیرته روغ شوي دي. د امریکا مرستیال وزیر جیمز انډرسن وایي که طالبان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي دوی به پر سولې پر شوې هوکړه له سره غور وکړي. هندوستان اندېښنه لري چې له سولې وروسته به طالب اروپا کې چې د پاکستان له ملاتړه برخمن دي په افغانستان کې به د دوی د موجودیت سره مخالفت وښیي. خلیلزاد د پاکستان پوځ له لوی دستریز قمر باجه سره په افغان سوله او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. دواړو لوري په ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. اشرف غني ولسمشر غني ایران کې د وژل شویو افغانانو د ارزونې لپاره 10 کسیزه پلاوی وټاکل. د وچې ډوډۍ ویش د ولسمشر غني په لارښوونه پاتې 28 ولایتونو کې هم د وچې ډوډۍ ویش پیل شو. غور د والي د ساتونکو په ډزو کې 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عیني شاهدان وایي نن سهار یو شمېر بېوزله کسان د غور ولایت مقام مخې ته د مرستې لپاره راټول شوي، خو وروسته د والي د ساتونکو او عامه خلکو ترمنځ شخړه رامنځته شوه او امنیتي ساتونکي په خپلو ډزو کړي دي. برېښنا د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ننګرهار څخه کونړ ته د 220 کیلو والټه برېښنا د لیږد مزي قرارداد لاسلیک شو. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.